اهلکنا من قرية بطرت معيشتها ډیر د کلیونا بطرت معيشتها بد سوی د زندگی د اهلیه سرکشی کول الله هلاکړل فتلک مساکنهم دغه کورونه دی لم تسکن من بعدهم ندی وسیدلی فصل دوی نه پکې الا قلیلا مگر لک خلق وکنا نحن الوارثین الله وی مونږ وارثان یو مونږ تدا په میراث پاتې دا وما کان ربک ندرب دیتا مهلک القرى حلکون کید کلیو حتی یبعث فی امها رسولا تر دې چراولیږي پغلو یکی رسول یتلو علیہم آیاتنا چی تلاوت کئی پدی کی آیتون دی منگا وما کننا مہلک القرى منگ نیو حلک ان کی دکلیو الا و اہلها ظالمون مگر اہل ظالمان دی وما اوتیتم من شیئن اغچ درکل سوی تاسی تیو شیء فمتاع الحیات الدنیا د زندگی د دنیا دا او زینت دا وما عند الله خیر اغه چې الله سره د خیر دا و ابقا پاتې کی دن کیدا افلا تعقلون ولنپویږي د دنیا په زندگی باندې مغولېږي افمن وعدناه وعدا حسن اغه چې منگ وعدو سره کړي وعده کا دا دسی د فهو لاقیه او دی لخپل وعده سره ملاقی کی دن کیدا دا دسی د کمن متعناه لکه څوک چې مونږه فائدہ ور کړي دا متاع الحیات الدنیا هغه اسباب د زندگی د دنیا ثم هو یوم القیامت من المحضرین دیبوی پورز د قیامت لغ کسانونا چې حاضر کیږي بیا په جهنم کې یعنی چا سره مو چې جنت وعده کړي دال هغه څوک چې غسره مو دنیا ور کړي سره برابر دینا و یوم ینادیهم یاد کا ورځ چې आवाज بو کی دوی تا فیقول وایب این شرکائی چرت دی ما شریکان الله بوی الذین کنتم تزعمون هغه چې تاسو ګمان کو چې د دې ما شریکان دي قال الذين وبوایا کسان حق علیهم القول چې واجب سوی د په دوی باندې قول ربنا هؤلاء الذين اربد من دا کسان دي هغه وینا چې من گمراه کړي هغه وینا هم گمراه کړي مو دي دوی کما غوینا لکه چې څنګه مونږ گمراه سویو تبرأنا الیک من بیزار یو تا ما کانو ایانا یعبدون دا بوتان بوی نو دغا عابدان مونږ لر عبادت کون کی وقیل دعو شرکاءکم وبویل سدوی تراو بلی شریکان مو فدعوهم دوی بیراو بلی فلم یستجیبو لهم دا بوتان به دوی ته اجابتو نکی د دوی خبر او دعوت براو نمونمنی ورأو العذاب دوی بووینی عذاب لو انهم کانو یهتدون کاش کی دوی ہدایت پیدا کوي سوی لارې پیدا کړي وای و یوم یادک ینادیهم اغه ورځ چې غږ بو کی دوی ته غږ بو کړل سی دوی ته فیقولوا بویل فيما اذا اجبتم المرسلین سو جواب ورک رسولانو ته فعمیت علیکم علیهم الانباء ورک بسی په دوی باندې دی دوی اغه غختنی یوم اذن فهم لا يتساءلون فهم دوی چې دی په دې ورځ به یو تر بلا پختنی نکوي فاما من تاب وآمن وعمل صالح څوک چې توبه او باسي او عمل صالح کی فعسى قريب ان يكون من المفلحين چې دای بد کامیاب نوي
وربک یخلق ما یشاء رب دی تا پیدا کوي هغه شیان چې خوښوي سي او مختاروي ما کان لهم الخيرة نست کافرانو لره اختیار سبحان الله پاکی د الله لرا وتعالى لوی د الله عما لغشنه چې دی سره شریکان نسی وربک رب دیتا یعلم علم لري ما تکن صدورهم هغه چې پټوي زړونه دی دوی وما يعلنون هغه چې ښکار کوي هو الله الله غزات لا اله الا هو له الحمد في الاولى الله لره حمد په دنیا او په آخرت کې وله الحكم الله لره حکم دا و الیه ترجعون الله تبتاسی ورګرځيږي قل ارتوا یا رأيتم خبر راکئ ان جعل الله عليكم الليل سرمدا کلا وګرځي پتا شپه ابدي الى يوم القيامه من اله غير الله سوګدل الله نبل الله چې تاسو تراولي تیارنا یعنی که الله د شپه هم د سی وګدا کی بیخي ورس پس رانسی بل د سی ذات ست چې رڼا ورځ راولي نه افلا تسمعون ولن اوري قل ارتوا يا ارايتم خبر راكي ان جعل الله عليكم النهار سرمدا كوغرزي الله شپه دائمي الى يوم القيامه من اله غير الله يأتيكم جراولي تاست بليل تسكنون فيه افلا تبصرون ومن رحمته بعض الرحمة ندلا ندادا جعل لكم الليل والنهار چگرز ولید تاسد پارش پورز لتسكنوا فيه چی سکون پکیو کئی ولتبتغوا من فضله چی تاسی طلب کئی پکی خپل فضل ولعلکم تشکرون او د دې پارا چی تاسی شکرانگی ادا کئی و یوم یادک ینعدیهم چی اللہ با آوازو کی دویت فیقولو این شرکائی الذین کنتم تزعمون چیرت دی شریکان دی ما چی تاسی گمان کو ونزعنا من کل امت شہید من براو باسو لہر امتن یو شاہد فقلنا من بورتو آیو هاتو برهانکم راولی دلیلمو فعلمو پوی بسدوی چی ان الحق لله چی حق اللہ لردا وضل عنهم رکبسی لدوینا ما اغا کانو یفترون چی دوی تڑل پا اللہ پسی ان قارون کان من قوم موسیٰ قارون چیو دل قوم د موسیٰ فبغا علیہم بغاوتیو کپد وآتیناه من الکنوز منگا ورکڑی ولدت خزانی ان مفاتیحه طالبانو قارون وی د حضرت موسی علیہ السلام د ترزوی او دای سر حسد ونیو چې ولی الله پاک دوی ته مرتبه ورکړی دا دته الله پاک ډیره دنیا ورکړه قارون ته دنیا یې ورکړه علم یې ټول د حضرت موسی علیہ السلام نزدک حضرت موسی علیہ السلام نه طالبانو علم د کیمیا زدک علم د کیمیا د حضرت موسی علیہ السلام نزدک نو بیا ډیر لوی مالدار وګرځید وای څلوېښتو وښانو به دیده نه څلوېښتو سړیو به دیده هغه د خزانو کلیانې وړلې هغه هم د وسپنې نه د پوستکي نه جوړې کړې وې دومره زیاته دنیا یې درلودله د قارون نو قارون چې و د حضرت هارون علیہ السلام سره حسد ونیو چې خزه موسی خو پیغمبر ده نو دی ولی سو زه ولی نه یم نو بیا د قوم مشران ورته ویلي د بني اسرائیلو وی داسې چل وکئ تاسې دواړه د خپلې لکړې راوړئ راځئ په هغه جي کې چې د الله وحی راتللی هغې قبه کې به یې واچو د دواړو لکړې وچې وي د هارون لکړه هم وچه وه د قارون لکړه هم وچه وه
او دا لکړې راوړې هلته یې کېښودلې. سبا ته چې ورغلل د هارون علیه السلام دا وچه لکړې پاڼې شنې کړې وې. خلکو ورته ویلې ګوره دا د الله طرف نه ده، ته کار مه لره، زه دې حسد ونیو. وینا موسی علیه السلام ورته ویلې زکات راوړه. زکات یې نه ورکوه چې ته مازې هسې موږ نه پیسې غواړې، موږ باندې مازې مشري کوې او داسې کوې. یوې ښځه فاجره ښځه وه، هغې ته یې ویلې چې تا ته به 100 روپۍ درکړم، یو غټ مجلس کې به ته ووایې چې ما سره موسی علیه السلام زنا کړې ده. ده ورته ویلې زه صحیح ده. پیسې ورکړلې. نو حضرت دغه قارون راغی موسی علیه السلام ته ویلې چې خلک راجمع که که نه دا تبلیغ و دعوت ورته وکړه. نو وی زه صحیح ده. نو خلک یې راجمع کړل، موسی علیه السلام تقریر ورته کو. خلکو ته یې ویلې چې داسې وکئ داسې وکئ، او زنا که چا وکړله واده یې درلوده هغه د موږ په دین کې رجم کول کېږي، باید رجم سي. هارون هغه ورته ویلې څه ورته وایي. قارون غږ پې باندې وکړه په موسی علیه السلام، وی که ته هم زنا وکې وي داسې به کېږي، واده لرې وی وځم. وی خلک ودرېږه. ورسه ښځه راولئ. چې ښځه یې راوستله، وی دا ښځه وی د قارون وی دا ښځه وی چې موسی ما سره زنا کړې ده. نعوذ بالله. د موسی علیه السلام ښځې ته ویلې په هغه الله قسم در کوم چې ته پیدا کړي چې ما تا سره زنا کړې. ښځه داسې ودرېده، وی په هغه الله دی چې قسم را کړی چې ته پیغمبر یې، دوی ما ته پیسې را کړي چې ته ووایې چې زنا یې کړې. هغه مجلس کې خبره بدله کړله. نو دغه دسیسه هم د قارون الله پاک ناکامه کړله. بیا طالبانو الله پاک ذاتي قارون غرق و پرق واچاو. ان قارون کان من قوم موسی، قارون چې دال قوم د موسی، فبغى عليهم بغاوتیو کپدوی، وآتیناه من الکنوز من ورکړی وی دته خزانه، من الکنوز ما ان مفاتيحه لتنوء، د کلیانې درندې دی، بالعصبة په یوه ډله، اولی قوت چې خاوندانې د قوت بوي. اذ قال له قومه ورته وویلې قوم لا تفرح کبر مکوا، ان الله الله نخو کوي کبر جنان، کبر مکوا الله پاک کبر نخو کوي. طالبانو اسماعیل ابن کثیر الدمشقی وی یو عالم نه نقل کوي، وی ما د هغه په جماعت کې د نجران طالبانو د یمن پخوانی یمن اوس د سعودي په هغه کې یو سرحدي ښار د یمن د سعودي نجران ورته وی نجران ته نږدې دلته یو جماعت یو ځوان ډېر ښه ځواني الله پاک ورکړې وه. نو وی ما یو سړی وی ما ډېر ورته کتل، وی ما ته ویلې څنګه راته ګورې؟ وی ما ورته ویلې دا ډېرې دنګې او ډېرې حسینې ځواني ته دی. وی راته ویلې چې هغه ده د ما د ځواني ته الله هم ډېر په تعجب باندې ده. ډېر د غرور خبره یې وکړه. وی دغه خبرې چې وکړه چې د ما د ځواني ته خو به ته خود تعجب کېږي، الله هم ډېر تعجب ده. نو وی داسې وړکی کېده دومره وړکی سو طالبانو وی سړي را واخیست په دې نستوني کې واچاو. قسم په الله وی نستوني کې واچاو کور ته یې ویل دومره وړکی سو. دې ته نغاش وی طالبانو ښه. یو وخت کې زه قصه خواني ته تللم، داسې ننوتلم، نو په ګاډۍ کې سړي ناست ول، طالبانو دومره واړه سړي ول. اوس به هم څوک تللي که نه، نو والله علم چې به که نه په موږ خو یې غم بند کړی. دومره واړه سړي ول ګاډۍ کې ناست ول. نغاش ورته وایي. کله دویم جنگ جهانی و طالبانو، دویم جنگ جهانی کې وی فرانسوي عسكر چې ول، فرانسې خپل عسكر ترتیبول، وی کده هټلر عسكر ول فرانسویانو یو سړی ورته را لېږلی د پیپسي بوتل لاس کیو، دومره وړکی سړی د پیپسي بوتل په ده باندې غټ وای، ګرد سپو کې ګرځېد. عسكر ورته کتل چې دا څه نادر ده، او هغه اصل کې جاسوس دومره نادره وه. نو هغه لیکلي دي څه ورته وایي. دا علامه دکتور زهیلیم د هغه خبره د تفسیر ابن کثیر خبره بیا په هغه کې نقل کړي په تفسیر منیر کې. هلته بیا لیکلي چې دا څنګه کېدی سي چې یو سړی د دومره غټ وي دومره دی وړکی سي. بیا یې ولي اوس سرطان مرض ده. ولې سرطان مرض د سړی وړکی کي؟ غاړ سړی سرطان مرض باندې اخته سي وړکی تر جوړ سي.
دا کېدلی سي. نو هلته دکتور زهیلي هم دا منلې. نو طالبانو کبر دومره ډېر بد شی ده. څو اسباب د کبر دی. یو علم ده چې الله علم درکړي ډېر به کبرجني، خو ته به ورسره مقابله کوې چې بیرته ځان راټیټ کړې. دنیا ده، رتبه ده، مال ده او حسن ده. حسن هم چې الله درکړي ډېر کبرجن به کېږي. نو کبر باید طالبانو سړی ونه کړي تر څو چې سړی عاجزي وکړي الله پاک مرتبه پورته کوي. نو ډېر بد صفت طالبانو کبر د الله دې موږ ټول د کبر نه وساتي. اذ قال له قومه، یاد کغه وخت چې کله ویلې د ته قوم دې ده لا تفرح، ته خوشحالي مه کوه د کبر، ان الله لا يحب الفرحین، الله نه خوښوي هغه څوک چې خوشحالي د کبر کوي. وابتغ طلب کا فیما آتاک الله، طلب کا په هغه دنیا کې چې درکړی الله تا ته، دار آخرت په طلب کا. دا مال و دنیا و دولت دی باندې ته آخرت طلب کا. ولا تنس نصیبک من الدنیا، مهیروا برخه دل دنیا نا. واحسن خکوا کما احسن الله الیک، واحسن خکوا کما احسن الله الیک، لکه څنګه چې خکړی الله دی تا سره. ولا تبتغي الفساد في الارض، مطلبوا فساد پمزکه کې. ان الله لا يحب المفسدين، الله د خوښوي مفسدان. څومره وخت مخکې طالبانو یو سړی راغلی و کور ته، وی دومره دنیا لرم که نه، دومره غټه دنیا لرم، وی چې په دوبۍ کې وی دومره بېشماره کورونه لرم چې هر کور یې 1,000 لکه روپۍ قیمت لري، تر اوسه مې کلیم نه د خلاصه کړي. وی چل راوښیه چې زړه مې په دومره غټه دنیا کې مې زړه په تنګ ده. نو ما ورته ویلې چې یو څه مې ورته ولیکل. بیرته چې تله طالبانو ما ته وایي که د تا څه ضرورت وي، هر څه ضرورت دې وي راته ووایه. ما ورته ویلې زه الحمدلله الله دومره غیرتي انسان پیدا کړی یم چې چاته نه وایم. بیا مې یو بل مولي صاحب ته قصه کوله، وی ورته ویلي به دي چې صدقې وکړه خپلې د زړه خلاصېږي. مې دې هم خوند رانه کړه چې ورته وایم. ولې دی خپله نه پوهېږي، دومره دنیا ورکړې هوښیار سړی ده، دی نه پوهېږي چې افغانستان کې څومره د دین مراکز دي. ولې د دې مدرسې او ښه په دې خبره م ولې ډېر د لرې ولایت نه طالبانو راغلي وو، ولې په دې باندې نه پوهېده چې دلته مدرسه ده. د مدرسې برخه وکړه په سوونو طالبان ملک الله و حاشا نه ورته وایم. وایي صدقو چل به دې ورښودلی مې دې م خوند نه راکوو چې ورته ویلي مې. ولې دی نه پوهېده. نو طالبانو او رښتیا چې زړی په تنګ وایي داسې کورونه لرم، تنا دوبۍ کې داسې کورونه لرم چې په 1,000 لکه روپۍ وی کلیم هم تر اوسه نه ده کتاب کړي، ور دننه وتلی هم نه یم. خود به دې زړه په تنګي نو صدقې کوه الله به دې زړه خلاص کړي. نو زړه دې خود بنده نو. دنیا خو تا ته الله نه ده درکړې دې دپاره، دنیا الله دې دپاره. وابتغ فیما آتاک الله، چې کومه دنیا الله درکړې آخرت پې باندې طلب کا. وقال انما اوتیته علی علم عندي، قال ویلې انما اوتیته علی علم عندي، ما ترکړل سوی دا علی علم عندي، په بنا د علم باندې. د ویلې چې دا دنیا ما ته الله را کړې ځکه ما ته الله علم را کړی، د علم په تقاضا ما ته د الله دنیا را کړې ده. دغه علم څه شی و طالبانو؟ دا علم د کیمیا وکړه، علم د کیمیا. علم د کیمیا هغه د طالبانو چې هغې کې تبدل راځي، د یو عنصر نه بل عنصر ته یو شی بدلیږي. په علما لوی بحث کوي، بعضې علما وایي علم کیمیا بیخي حقیقت نه لري. جزاه الله خیرا من شهاب الدین آلوسی قد بسط المسألة هنا في روح المعانی تقریبا قریبا الى 10 صفحات. دومره لوی بحث کړی ده، هملته لیکلي دي چې علم کیمیا دا یو علم د حقیقت لري طالبانو. نو ډیر لوی برکتی علم د طالبانو. یو هغه علم د چې د لالا مور سره ډیره جوړه ده، بیخي ډیر خوند راکوي. هغه علومو کې چې یو کیمیا ده او یو علمي بیالوژي دی، دواړه ماته طالبانو ډیر خوند راکوي. هم الله پاک پې باندې یو څه راز د کړي هم دي. یعنې معنا په حقیقت کې پوهېږم چې مطلب یې څه ده. نور خو بیا دا خو د هغوی خپل کار ده، دغومره خو موږ پې نه پوهېږو. بعضې ملایان وایي طالبانو علمي کیمیا دروغ. روح المعانی په هغوی هم رد کړی ده، الله دې په هغوی باندې رحم وکړي. علمي کیمیا طالبانو یو هغه علم ده
چې حقیقت لري. حاوی د سیوطي کې لیکلی دي وی کچا مصنوعي طلا جوړه کړله هغه بیا په اصلي طلا باندې خرڅوله جواز لري نه، ځکه دا هغه سي نوي معدني طلا چې مثلا طلا په معدن کې مخکې تیګه ولا اوس طلا جوړه سو، یاقوت او زمرد تیګه و زمرد تر جوړ سو، بل داسې پسې زهر لو مجرن. طالبانو لیو حقیقت نشای چې بل حقیقت ته بدلیږي دې ته علمي کیمیا وي. دا د علمي کیمیا موضوع ده. حنبلی علما وی چې نس پټیو ته دی، پټی څه دی؟ کښت دی. وی چې قاذورات ورکړل دغه کښت خوړل مردار ده. وی ګندنه خو پیژنې طالبانو کنه، کرات عربي کې ورته وایي، یا دا شنه منه چې دی دې ته خو چې دا پارو مارو ورنه کې کنه بیا خو نه غټیږي. حنبلی علما وی چې دا دی پټی ته ورکړل دا مردار سو، ځکه د دې ټولو نیمه په چا راغله؟ په دې قاذورات راغله، مردار ده. جمهور علما وی نه، دلته تبدل د حقیقت راغی، شی مخکې یو شی اوس په بل شی باندې بدل سو، پاک ګرځي. مثال وی طالبانو صابون ته تشي نه جوړیږي. طالبان مخکې مردار والا مردار سپیو خرو میګ غواګانو نه جوړیږي چې مرداري سله دینه صابون جوړیږي. ښه د دینه چې صابون جوړ سو مخکې مردار وا د یو عنصر نه بل عنصر جوړ سو، طالبانو پاک سو. خبر خو پويږي کنه. امداسې طالبانو علما وای که خنزیر خر په مالګه کې وغورځید، د مالګې په چینی کې خر وغورځید، هغه خر طالبانو مالګه وګرځید، هغه پاک ده بیا، ځکه د یو عنصر نه بل عنصر جوړ سو، پاکیږي. طالبانو فکر ته خو پام سته کنه. او بعض خلک وی دا صابون موږ نه استعمالو د خنزیر غوښه ده. طالبانو یو مولا ویلوی دا کوم سپین چرګان چې دي چې دا راضی یو خو چې حلال کړل سوي راضی هغه مردار دي. طالبانو چې دا ژوندۍ سپین چرګ وي دا مردار دي. ولی مردار دي؟ وی دي ته وینه ورکړي. دی مولا ته ګوره، الله پاک دې په دې مفتی رحم وکړي. طالبانو د فقه کتابونو کې یو بحث راضی هغې ته جلاله بحث وی، بحث د جلاله. جلاله هغه چرګې ته وی چې قاذورات خوري، ټوله ورځ قاذورات خوړلي، دا غوښه څنګه ده؟ مکروه ده. درې څلور ورځې دا چرګه بنده که چې د قاذوراتو بوی تر نه ورکسي بیا جایزه ده. همداسې میږه او همداسې طالبانو فقها د احنافو داسې لیکي طالبانو وینه به ډېره مرداري کې قاذورات، هغه کله خلکو ویلي چې مرداره ده. جلاله طالبانو د موږ حنفي کتابونو کې مسله داسې لیکي که د میږې بچی د سپۍ په شیدو باندې غټ سو، وړکۍ د میږې بچی مور یې مړه وه، د سپۍ شیدې خوړلې غټ سو، بیا چې سپۍ بیل کړي دغه د میږې بچي شیدې خوړل څنګه دي؟ وایي دغه میږه پسه بیا بله ورځ ته غټ سو، حلالولي غوښه یې څنګه ده؟ بالکل جایز د طالبانو، خو یو څه وخت یې پرېږده چې هغه آثار ختم سي. نو طالبانو دغه بحث کتابونو کې سته، قاضي خان هندیه تاترخانیه هلاو سنن د ظفر احمد عثماني صاحب کې سید زړه به دې نه غواړي، تا زړه سره دماغ څه کار ده؟ دماغ د هیلو په حرمت کې مسئله ده. نو دغه چرګانې چې طالبانو وینه ورکوي یا نور شیان ورته ورکوي چې زر غټ سي، نو دا طالبانو پاک ده. نو چې پاک سو دلیل په باندې هغه د ګوره کنه جلاله، نو هغه طالبانو مردار روي د ویلې چې د سپین چرګانې چې دي ته وینه ورکیږي مردار ده. ګوره هلته د جلالې بحث وګوره به درته پته ولګیږي چې څنګه ده مسئله. نو دا د علمي کیمیا موضوع د طالبانو، او په علمي کیمیا موضوع کې او بحث پامدیم کیږي. شامی په دې باندې په کیمیا لوی بحث کړي، شامی طالبانو زنده باد، هغه کیمیا منی. په تطهیر الانجاس کې بحث کوي، یو له مطهراتو نه اته شی دي طالبانو چې هغه سبب د طهر د شي ګرځيږي. یو له غې نه دا چې عنصر بدل سي، له یو حقیقت نه بل حقیقت ته چې شی بدل سو پاک ده. طالبانو موږ تاسو په تنارونو کې خوشحالي سوزو، خوشحالي پاک دي که مردار دي؟ طالبانو پاک به ګوري، مردار دي. په تناره کې سوزول څنګه دي؟ بالکل جواز لري د فقهاو لیکلي ښه. نو داري چې په تناره کې وسوزول هغه ایره دی رواخیستله، په هغه ایره دی اواره کړه مونږ دې پیو که څنګه ده؟ پاک ده. ځکه طالبانو پاکو ګرځېده. نو طالبانو د یو حقیقت نه بل حقیقت ته بدل وګرځېده. چې دا د کیمیا موضوع ده، طالبانو شامی تطهیر الانجاس کې علامه ابن الحجر هیتمی په تحفة المحتاج کې ټولو نه ډیر بحث په مسأله روح المانی کړی. خو روح المانی په دې غږیږي چې آیا دا حقیقت لري کنه چې یو شی د یو عنصر نه بل عنصر ته لاړ سي کنه وکي. مخکې مثلا مردار او صابون تر جوړ
قال انما اوتیته علی علم ویلی با دی سنومید قارون ما تراکل سوی د دنیا زکه چې ز عالم یم ز علم لرم ما ته د علم په بنا راکل سوی اولم یعلم این پویږي دا قارون ان الله قد اهلك من قبله من القرون چې من هلاک کړي دي مخکې له دې نه قرونونه من هو اشد منه هغه څوک چې له دوی نه ډېر سخت ول په اعتبار د قوت و اکثر جمعا له دوی نه ډېر ول هلاک مکړل ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون پښتنه نه بکیږي نه کول کیږي له ګناهونو د مجرمانو نه ځکه الله ته خو علم سته د دوی په ګناهونو فخرج راؤت یورس قارون على قومه پخپل قوم باندې فی زینته ډېر د ښایستو د زینت کالی اغوستلی ول طالبانو فقها لیکي کتابونو کې وی کالی اغوستل جایز دي چې هر رقم کالی اغوندي چې ناروا نه خو د غرور او د کبر کالی بنا غوندي چې داسې واغوندي چې غرور او کبر پکې کوي بیا ناروا دي د زینت کالی خو طالبانو که سړی ځان سره فکر وکړي کنه چې څومره غټ بلډینګ ولري څومره ښه کالی ولري او ډیر خوان طالبانو دی خیرنو کالیو کې او پچې د امځکه باندې ناست یو زړه کوټه دی قسم د کدومره خوان پیچ شي کېم پیدا شي کنه دا څومره د دنیا لوی لوی خانان دي طالبانو موږ په مدینه منوره کې چا یو هوټل ته بوتلو داسې هوټل جوړ کړیو لکه د کوچانو غوندي د کوچانو غوندي هوټل جوړ کړیو یعنی دا د پلاستیک نه دیوالونه جوړ کړی ول به د پلاستیکی خټه ور کړی و داسې خټه ور کړی و د دیوالو ته چې پلاستیکی خټه واخه پکې ول داسې هوټل جوړو قیمتي هوټل مو دې ته چې ور وستلو بیا کتا چې فکر وکړي د موږ افغانستان کې هغه کوچانی دسترخوانونه مولیدل یا ډبل ډبل ادا سی وګدې وار کې کوچانو ادا خو اکثر افغانستان کې ستاره د ډبل ډبل غوندې دي سنې نه وبدل کیږي دغه دسترخوانونه نه داسې دا پکې اورول توشه کې نه ولې دا پکې اوري وي برقونه مکمل نه ول پکې رسي نیم غوندې نیمایي رڼا د برقونو پکې و چې تیار غوندې پکې جوړي یو عجیب خوند کاو دی ته به عرب ډیر راتلل ځکه دا د خټو غوندې فکر وکاو چې دا خټین جینې دي یخ بم ډیرو نو دغه زړه دنیا پکې اواره و هغه یعنی زاړه پرشونه نو بیا وی چې په صدر تراور طالبانو نادر خان بیکوا کوچانای په صدر تراو بیخي خوان دیکاو نو دویم یعنی ډیر خوان دغه جی ورکاو بلډینګونو نه دویم زړه راتور سوی دی چې ترازی زی ابازو لبرازی نو طالبانو چې څومره مسمان ته وخیږي دی خاور ته برازي خاور غوندي زندگی طالبانو ستا بلا قسم دنستا خصوصا دا بل د خاور زندگی سره طالبانو چې دا خاور کې پروت خاور ته دي سر تدیم خاورې کی تر دینه قسم د خ زندگی نستم دا چې خاور سره خاور کې ناستې دا ډیره خوندوره زندگی ده قارون قمقل دغه دراوته په خپل قوم باندې فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا قال الذين ويلكسانو يريدون الحياة الدنيا یعنی چې قارون راوته طالبانو ډیره دبدبه کیو کالیو ګورو اسباب ګورو دا څه خوشحالي ولا نو دلته یو څه دنیا پرستان وغید د کالی ولیدل دا یې راشو کشي ولیدل قال الذين يريدون الحياة الدنيا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون کاش کې راکړل سوي وای مونږ مثل ما اوتی قارون په مثل د هغه چې ورکړل سوي قارون ته انه لذو حظ عظیم انه د قارون چې وو لذو کاش کې مونږ تم هغه دنیا راکړل سوي چې قارون ته ورکړل سوي دوی ویلې انه لذو حظ عظیم دی خاوند یوې برخې لویې ده قارون خیدا د لویې برخې چښتن ده بله ورځ یو کوچي راته ویلې وي یو میله به کوو ما سره به میلمه کېږم میلمه کېږم په دې شرط د روزې نه بعد چې کور کې د سره غاټ خان د طالبانو کوچی ده نو میلمه کېږم داسې د سره چې خیمه کې به دا میله کوو ویزه صحیح ده لوګر کې د لوګر د طالبانو نو ملبیا به داسې چل کو چې خیمه به او مغل ته به پس خپل لاله او مغل ته به کارتر نه اخلو ویزه بیا صحیح ده
نو دا به موږ سره ونه منې ته خو ملا یې او نه همدغه ډېر خوند کوي چې خیمه کې دي دشته کې د خیمه وهلي او تر نه را چارپېرې دا ډېر خوند کوي که تاسې قسمت و طالبانو بوبمزو د هدهد مېلمستیا به وقال الذين اوتوا العلم یو ورځ ما ته چې چا ویلې وي ته چې هر وخت څوک خلک د مېلمه کوي وي داسې خېټور ملایان ځان سره ګرځوه اکثره واړه واړه ډنګر ګرځوي هغه خوراک نه کوي خېټو ګرځوه چې د کار خو برابر وي یعنې معنا دا چې د خوراک ډېر شوقیان نه یو وقال الذين اوتوا العلم ویل کسانو چې علم ورکړل سوی ویلکم هلاک سی ثواب الله خیر ثواب د الله خیر ده لمن آمن وعمل صالح لمن دیغه چا دی پاره چې ایمان راوړي او عملونه صالح کوي قال الذين اوتوا العلم ویلغه کسانو چې علم ورکړل سوی ویلکم ای دنیا پرستانو هلاک سی دغه دنیا څه کوي ثواب د الله خیر ده لمن آمن وعمل صالح ولا يلقاها نور خودل کیږي دغه صبر لور کول کیږي ولا يلقاها نور چول کیږي دا خبره الا الصابرون مگر اغچاتا چې هغه صابران وي دغه د حق خبره ورخودل کیږي فخسفنا به من خسب قارون وبداره پد باندې او د پکور باندې مزکا یعنی د کور او د مزکه چې کوم جکی و هغه مزکه موقته په مزکه نه نوسته خسب مکړه فما كان له من فئه ينصرونه نو یو قوم یو ډله چې د نصرتو کې بدون د الله نه وما كان من المنتصرین او نو دی چې د خپل ځان نصرتو کې الله غرق کړ طالبان دنیا سړی نسی خلاصوي کنه سړی الله پاک خلاصي د اعمالو په وجه دومره ډیره دنیا او مزکه په خسب سو واصبح وغرزدل الذي تمنوا مكانه بالامس چې تمنای کول د جای پرون چې ویل کاش کې مونږ تم دومره دنیا راکړل سوي چې قارون ته ورکړل سوي یقولون ویله ويكأن الله افسوس د الله لرا يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر تنگویه لولا ان من الله علينا لولا کچیر نوی احسان لطرف د الله نه پرون یعنی ګوره پرون خو ویل کاش کې منګم د سره وای د غوندي دنیا مو وای نن هغه خلق څوي لولا ان من الله علينا لخسف بنا نمزک بپ من خسف سوی وا ويكأنه افسوس د لا يفلح الكافرون نکامیابی کی کافران تلک دار الاخرته دا کور د آخرت د نجعلها منگی گرزو للذین اغ کسانو ته ورکو لا یریدون علوا فی الارض چې دوی اراده نه لري د علوی پمزکه کېونه د فساد والعاقبه للمتقین عاقبت د متقیانو پرهیزګارانو لردا ومن جاء بالحسنه څوک چې راتګو کې په حسنې باندې فله خیر منها دلر خیر دل دی حسنینا ومن جاء بالسیئه څوک چې راتګو کې په بدی فلا یجزى الذین عملوا السیئات نور کول کیږي جزا هغه کسانو ته چې کړي دی بدی الا ما كانوا يعملون ان الذي فرض عليك القرآن اغه څوک چې په موږ نازل کړی قرآن لرادک الی معاد هغه به بیرته تارت کوي خپل وعدې ته دی جای د وعدې ته دی چې مکه ده اے رسول الله سلام هغه قرآن چې په تا باندې چا نازل کړی اما غزات به دی بیرته بیت الله ته بیایي ځکه طالبانو رسول الله خو د مکې مکرمې نه په زور باندې سړل سوی کنه هغه چې په زور سړل سوی بول هغه سوی وستل سوی سره له صحابه نو ډیر به خپو خپل وطن پسې
خپل وطن هم طالبانو ډیر مینه او محبت لري. خدا حدیث حب الوطن من الایمان موضوعی د طالبانو د ایمان نه د سید وطن ډیر محبت لري، خوان لري. نو الله ورته ویل چې هغه ذات چې پتا قرآن نازل کړي بیرته به خپل وطن ته رد کوي. قلوا آیا ربی اعلم، رب می ډیر عالم دا، من جاء بالهدى څوک چې راتګ کی په هدایت، ومن هو فی ضلال مبین او هغه څوک چې په گمراهی ظاهره کې دا. وما كنت ترجو نویت چې امید درلود، ایلقا الیک الکتاب چې دروا بچول ستا ته کتاب الله رحمتا من ربک فلا تکونن ظهیرا للکافرین، تمکیگا مددگار د کافرانو دی پارا. ولا یصدنک عن آیات الله بندین کی تعالی یتنو دلانا بعد اذ انزلت الیک پس لدی چی نازل ستاتا. وادعو الى ربک ولا تکونن من المشرکین ولا تدع مع الله الها آخر مرابلا تد الله سربل الله آخر لا اله الا هو كل شيء هالك، ہر شئی ہلاکی دن قید الا وجہ